بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو سلامونه او نیکې هیلې. نن موږ تاسو وایو نوټیفیکیشن ایریا. نوټیفیکیشن څه ته ویل کیږي؟ نوټیفیکیشن ویل کیږي خبرداري ورکول ته. فرضاً موږ تاسو په یو دفتر کې کار کوو او موږ تاسو څخه باقاعده ځینې مطلب سم کار نه کوو، مشکلات ایجادوو، خپل وظیفه په سم ډول باندې نه اجرا کوو، نو د منیجمنت د خوا څخه یا د مدیریت د خوا څخه موږ تاسو ته یو ګوتڅنډنه کیږي، یو خبرداری موږ ته راکول کیږي چې هلکه ځان سم کا، باید کارونه خپل په سم ډول سره مخ ته بوځي. دې ته نوټیفیکیشن ویل کیږي. کمپیوټر هم یو ساحه لري چې هغې ته ویل کیږي نوټیفیکیشن ایریا. نوټیفیکیشن ایریا ډېر زیات د اهمیت وړ ساحه ده. دا هم په ټاسک بار باندې موجوده ده. کله کله موږ تاسو ته ځینې پروګرامونه لکه فرضاً انټي وایرس شو یا زموږ تاسو بیټرۍ شوله یا اکثره اکشن سنټر په وینډوز 10 کې موجود دی. دوی موږ ته نوټیفیکیشنز راکوي، دوی موږ ته خبرداري راکوي. دغه خبرداري موږ تاسو ته په نوټیفیکیشن ایریا کې ښکاریږي. دا خبرداري راکول ډیر زیات د اهمیت وړ څیزونه دي ملګرو، یعنی موږ تاسو باید دې ته اهمیت ورکړو، موږ تاسو باید دې ته غور وکړو. دا نوټیفیکیشنز زموږ تاسو لپاره مفید دي. فرضاً زموږ تاسو بیټرۍ لو شوله، موږ تاسو نوې خبر کمپیوټر استعمالوو، بیټرۍ مو څنګه شوله؟ لو شوله. نو ټنګ موږ دلته څه کیږي؟ یو نوټیفیکیشن راکول کیږي. دا نوټیفیکیشن موږ ته وایي چې ستاسو کمپیوټر وینډوز وبخښئ، ستاسو د کمپیوټر بیټرۍ کمزورې شوله، تاسو باید خپل کمپیوټر ته چارج ورکړئ. یا فرضاً زموږ ستاسو کمپیوټر په مشکل کې دی، وایرس زموږ کمپیوټر ته داخل شوی دی، نو انټي وایرس موږ ته د همدغه نوټیفیکیشن ایریا د ساحې له لارې نه څنګه کوي؟ نوټیفیکیشن راکوي، موږ تاسو ته خبر راکوي چې ستاسو کمپیوټر ته وایرس داخل شوی دی، باید غم یې وخورئ. نو په کمپیوټر کې ملګرو دې ساحې ته ویل کیږي نوټیفیکیشن ایریا. دې ساحې ته څه ویل کیږي؟ نوټیفیکیشن ایریا ورته ویل کیږي. دلته وګورئ زموږ ستاسو بیټرۍ موجوده ده، زموږ ستاسو انټرنیټ یا وای فای آیکن موجوده ده، همدارنګه زموږ ستاسو ساوند موجود دی. ګورئ زموږ ستاسو سپیکر دلته معلومیږي چې زموږ ستاسو ساوند 100% دی. که چیرې دا مونږه داسې میوټ کو، دلته وګورئ موږ ته معلومات کیږي چې دا څنګه شوی دی؟ میوټ شوی دی. همدارنګه تاسو وګورئ دلته بیټرۍ موجوده ده. بیټرۍ باندې که موږ کلیک وکړو موږ ته راښایي چې 22% ستاسو بیټرۍ موجوده ده. دې ځای نه موږ تاسو خپل د سکرین دغه د رڼا اندازه زیاتولی کمولی هم شو. ګورئ دا اکثره څیزونه موږ تاسو په بیسکس کې په دې باندې ډېر بحث نه کوو، ولې چې د وینډوز د نوټیفیکیشن مکمل سیټینګز دی. کله چې موږ تاسو په ټاسک بار باندې ښی کلیک وکړو، دلته راشو ټاسک بار سیټینګز ته، په دې ساحه کې موږ تاسو وګورئ نوټیفیکیشن ایریا لرو، یعنی دغه نوټیفیکیشن ایریا ډېر په تفصیلي ډول سره دلته د دې مکمل آپشنز موجود دي. هغه به موږ تاسو سټپ بای سټپ مرحله په مرحله ټول وایو، مطالعه کوو، به په دې باندې به کار کوو. صحیح ده؟ دلته ځینې نور آپشنز هم موجود دي. turn system icons on and on or off. ځینې آیکن موږ دلته آف کوو، ځینې آن کوو. دا هم موږ تاسو سټپ بای سټپ وایو. خو ګورئ وینډوز بیسکس د همدې خاطر باندې موږ کمپیوټر زده کړه یا د وینډوز زده کړه په دوه برخو باندې ویشو چې لومړي وخت کې زده کوونکي ټول نوي وي. یعنی که موږ اوس دلته راشو نوټیفیکیشن ایریا سیټینګز باندې کار کوو، نو موږ نه ډېر نور اساسي څیزونه دي چې هغه زموږ اوس تاسې نه دي زده. لومړی باید موږ تاسې هغه زده کړو، بیا دلته راشو. نو انشاءالله تاسو به ورخطا کیږئ نه. د وینډوز اساساتو کې به موږ ټول هغه بیسک څیزونه وایو، اساسي څیزونه به وایو چې هغه زده کول موږ تاسو لپاره مفید دي، باید زده یې کړو. بیا به په دویم سټپ کې موږ تاسو همداسې منځني حالت ته به ورځو، اخر کې به ایډوانس حالت وي چې اډمنسټریشن به وي. نو د بیټرۍ دغه سیټینګز چې دی دا هم موږ تاسو په پاور آپشن کې وایي. دا وګوره اوس زما بیټرۍ بالکل لو شوله، یعنی ضرور خبره دا ده چې زه باید خپل کمپیوټر چارج ته ور واچوم. نو دا وګوره که دا نوټیفیکیشن ایریا نه وای موجوده، ما ته به دا حالت بالکل نه معلومېده چې آیا زموږ ستاسو وینډوز کې دغه کوم وبښئ زموږ ستاسو دغه بیټرۍ چې ده دا لو شوې ده او که نه ده لو شوې. نو نوټیفیکیشن ایریا موږ تاسو ته نوټیفیکیشنز راکوي، موږ تاسو ته خبرداری راکوي چې ستاسو کمپیوټر په کوم حالت کې دی. نو دا یو بهتره ساحه ده، باید د دې دا موږ وپېژنو او د دې سیټینګز چې ما تاسو سره وعده وکړله راتلونکي درسونو کې به ویل کیږي، هغه به هلته بیا مطالعه کوو.